النساء مدنی سورت 146 آیاتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لرټلی شیطان په الله پناه غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوراند لورین الله پنوم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے خلکو لخپل رب وویریږئ چا چې تاسې له یوه نفسه پیدا کړي یاست او د هغه جوړه له هماغه څخه پیدا کړه او له هغو دواړو نه یې ډېر نارینه او ښځې خپاره کړل او له هغه الله وویریږئ چې د هغه په نوم له یو بله سوال کوئ او له خپلوانو سره د اړیکو له پرې کولو وویریږئ. بېشکه الله پر تاسې څارونکی دی. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. او یتیمانو ته کله چې بلوغ ته ورسیږي د هغوی شتمني ورکړئ او خپل خراب مالونه د هغوی له ښو مالونو سره مه بدلوئ او د هغوی مالونه د خپلو مالونو سره مه خورئ. بېشکه چې دا لویه ګناه ده. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. او که تاسې ویریږئ چې د یتیمانو په اړه عدالت نسئ کولی نو له هغو ښځو څخه چې تاسې یې خوښوئ 2 3 یا 4 په نکاح کړئ. او که ویریږئ چې د هغوی ترمنځ عدالت نسئ کولی نو په یوه ښځه یا تر لاس لاندې وینځو بسنه وکړئ. دا کار دې ته نږدې دی چې ظلم ونه کړئ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. او ښځو ته د هغوی مهر په خوښۍ ورکړئ خو که یوه برخه هغوی په خپله خوښه تاسې ته وبخښي نو هغه په خوند او خوښۍ وخورئ. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. او ناپوهو یتیمانو ته خپل هغه مالونه مه ورکوئ چې الله ستاسې د ژوند پانګه ګرځولې ده او هغوی ته له همدې مالونو څخه خواړه او جامې ورکړئ او ورسره ښې خبرې کوئ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. او یتیمان وازموئ څو د نکاح منګ ته ورسیږي که هوښیاري مو ورڅخه ومونده نو مالونه یې ورته وسپارئ او د هغو ناپوهو یتیمانو مالونه
د دې ویرې له کبله چې هغوی به لوی سي په اسراف او بیړه مه خورئ او څوک چې شتمن وي ځان دې ترې وساتي او څوک چې بېوسه وي نو په منصفانه توګه دې ورڅخه وخوري نو کله چې هغوی ته خپلې شتمنۍ سپارئ نو شاهدان پرې ونیسئ او د حساب اخیستلو لپاره الله بس دی. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. له هغه څه نه چې مور او پلار او خپلوان یې پرېږدي د نارینهو لپاره برخه ده او له هغه څه نه چې مور او پلار او خپلوان یې پرېږدي د ښځو لپاره هم برخه ده که شتمني لږه وي یا زیاته د الله لخوا ټاکلې برخه ده. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. او که په میراث ویشنه کې له وارثانو پرته نور خپلوان یتیمان او بېوسان ګډون وکړي نو هغوی ته هم له هغه ماله یو څه ورکړئ او له هغوی سره په خوږه ژبه خبرې وکړئ. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. او هغه کسان دی وویریږي چې که وروسته کمزوري اولادونه پرېږدي نو په اړه یې اندېښمن کیږي نو هغوی دی له الله څخه وویریږي او سمه خبره دی وکړي. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بېشکه هغه کسان چې د یتیمانو مالونه په ظلم خوري په رښتیا چې هغوی خپلو ګېډو ته اور اچوي او ژر به په سوځونکي اور ننوځي. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الله تاسې ته ستاسې د اولادونو په اړه امر کوي چې د نارینه لپاره د دوو ښځو د برخو هومره برخه ده که لوڼې دوې یا تر دوو زیاتې وي نو هغوی لره له دریو دوې برخې دي له هغه ماله چې پرې ایښی دی او که لور یوه وه نو ورته نیمایي برخه ده او که د مړه بچان وي د هغه پلار او مور هر یو ته شپږمه برخه ده او که بچان یې نه وي او وارثان یې یوازې پلار او مور وي نو مور ته یې درېیمه برخه ده او که یې ورونه وي نو د مور یې شپږمه برخه ده. میراث ویشنه له پور ورکولو او روا وصیت پر ځای کولو وروسته کیږي. تاسې نه پوهیږئ چې ستاسې له پلرونو او زامنو څخه څوک تاسې ته ډېر ګټه رسونکي دي. د الله له پلوه ټاکل سوې برخه ده په رښتیا چې الله ډېر پوه حکمت لرونکی دی. ولکم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله علیم حلیم. او هغه څه چې ستاسې میرمنې یې پرېږدي نیمه یې ستاسې دي چې اولاد یې نه وي، خو که اولاد یې وي نو څلورمه یې ستاسې ده له هغه مال څخه چې له وصیت ترسره کولو او پور ورکولو وروسته هغوی پرې ایښی دی، او له هغه ماله چې تاسې یې پرېږدئ هغوی میرمنو لره څلورمه ده که اولاد ونه لرئ، خو که اولاد ولرئ نو ستاسې څخه په پاته مال کې هغوی لره اتمه ده له وصیت پر ځای کولو او پور ورکولو وروسته. که د هغه نارینه یا ښځې چې میراث یې ویشل کیږي یو ورور یا یوه خور وي له هغوی څخه هر یوه لره شپږمه ده، خو که هغوی ورونه او خویندې تر یوه زیات وي نو هغوی په دریمه کې سره ګډ دي، خو له وصیت ترسره کولو او پور ورکولو وروسته، په دې شرط چې د وصیت او د پور د اقرار له کبله څوک زیانمن نسی. دا د الله لخوا یو حکم دی او الله ډیر پوه زغمونکی دی. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. دا د الله لخوا ټاکل سوي پولې دي، هر څوک چې د الله او د هغه د رسول پیروي کوي داسې جنتونو ته یې ننباسي چې د هغو تر ونو لاندې به ویالې بهیږي، تل به پکښې وي، او دا لوی بریالیتوب دی. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. او هر څوک چې د الله او د هغه له رسول څخه سرغړونه کوي او د الله له ټاکل سویو پولو څخه اوړي نو اور ته به یې ننباسي چې تل به پکښې وي، او د هغه لپاره رسوا کوونکې سزا ده. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. او ستاسې له ښځو څخه هغه چې بدکاري کوي پر هغوی له تاسې 4 شاهدان ونیسئ، او که هغوی شاهدي ورکړه نو هغوی ښځې تر هغه وخته په کورونو کې ایثارې کړئ چې په مرګ مري، یا الله د هغوی لپاره بل لاره وباسي. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. او له تاسې څخه چې کوم 2 تنه بدکاري کوي نو هغوی ته سزا ورکړئ، خو که هغوی توبه وباسي او اصلاح سي نو هغوی ته له سزا ورکولو ډډه وکړئ، بېشکه چې الله ډیر توبه قبلونکی
لورونکی دی. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. بشک پر الله د هغو کسانو د توبې قبلول دي چې د ناپوهۍ له کبله بدکاري کوي بیا ژر توبه باسي، نو دا هغه کسان دي چې الله یې توبه قبلوي او الله ډیر پوه حکمت لرونکی دی. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. او هغو کسانو ته توبه نسته چې بد کارونه کوي تر دې کله چې یو له هغو ته مرګ راسي وایي اوس ما په رښتیا سره توبه وکړه، او نه هم د هغو کسانو لپاره توبه سته چې د کفر په حالت کې مړه سي. دوی هغه کسان دي چې دردونکی عذاب مو ورته چمتو کړی دی. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی، ستاسې لپاره روا نه ده چې د زور له لارې ځان د ښځو وارثان کړئ، او دا هم روا نه دي چې هغوی وربړوئ تر څو له دې لارې هغه مهر چې ورکړی مو دی له هغوی څخه بیرته واخلئ. خو په داسې یو حالت کې کولی سئ پر هغوی زور راوړئ چې په ښکاره ډول بدکاري وکړي او له خپلو ښځو سره ښه چلند وکړئ. که دا ښځې ستاسې خوښې نه وي نو ښایي چې تاسې به یو شی نه خوښوئ او الله په هغه کې ستاسې لپاره ډېرې ښېګڼې اچولې وي. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. او که اراده وکړئ چې د خپلې یوې ښځې پر ځای بله ښځه وکړئ، حال دا چې د هغوی یوې ته مو ډېر مال ورکړی وي، نو هیڅ شی له هغې څخه بیرته مه اخلئ. آیا مال په تور ورپورې کولو او ښکاره ګناه اخلئ؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. او څرنګه هغه مال بیرته اخلئ، حال دا چې په رښتیا یو بل ته نږدې سوي واست او هغوی ښځو د نکاح له لارې له تاسې څخه ټینګه ژمنه اخیستې وه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. او هغه ښځې مه نکاح کوئ چې ستاسې پلرونو په نکاح کړې وې پرته له هغې چې پخوا سوي دي. دا بې حیایي، کرغیړن کار او بده لاره ده. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. پر تاسې حرام کړل سوي دي ستاسې میندې، لوڼې، خویندې، پلرنۍ ترېندې، مورنۍ ترېندې، ورېرې، خورځې او ستاسې هغه میندې چې شیدې درکړي دي او رضاعي خوندې، خواښیانې او ستاسې هغه پرکټیانې چې ستاسې په غېږه کښې روزل سوي دي او ستاسې له هغو ښځو څخه دي چې ورسره یو ځای سوي یاست. خو که له هغو ښځو سره مو یو ځایوالی نه وي کړی، د هغوی د لوڼو سره په نکاح کولو پر تاسې کومه ګناه نسته. او ستاسې د هغو زامنو ښځې چې له تاسې پیدا دي او دا حرام دي چې دوی خوندې په نکاح سره یو ځای کړئ، خو هغه چې تیر سوي دي پروا نه لري. بېشکه الله بخښونکی لورونکی دی. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. او همداراز د مړوشو ښځو نکاح پر تاسو حرامه سوې ده، خو هغه ښځې چې د جګړې د اسیرانو په توګه وي تاسې د هغو څښتنان سوي یاست. دغه ټول د الله حکمونه پر تاسې فرض دي او پرته له دغو ښځو څخه د نورو ټولو ښځو نکاح تاسې ته حلاله کړی سوې ده، په دې شرط چې په خپلو مالونو مهرونو سره د نکاح غوښتنه وکړئ، حال دا چې ځانونه پاک ساتونکي او له زنا څخه ځان ژغورونکي اوسئ. او کله چې مو له ښځو څخه ګټه واخیسته نو د یوې فریضې په توګه د هغوی مهر ادا کړئ او پر تاسې په هغه شي کې چې سره پرې جوړ سئ هیڅ ګناه نسته. بېشکه چې الله ډېر پوه حکمت لرونکی دی. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. او لتاسې چې څوک د آزادې مؤمنې ښځې د نکاح کولو توان ونه لري
نو له هغو مؤمنو وینځو سره نکاح کولی سي چې ستاسو په واک کې وي او الله ستاسې د ایمان په اړه تر هر چا ښه پوه دی. ځینې ستاسې له ځینو نورو څخه یاست، ټول برابر یاست. هغوی وینځې د خپلو څښتنانو په اجازه نکاح کړئ او هغوی ته یې له دود سره سم ولور ورکړئ، حال دا چې پاک لمنې وي او زنا کوونکې نه وي او نه د پټو یارانو نیونکې وي. او کله چې په نکاح کې خوندي سي نو که ترې وروسته یې په بدکارۍ زنا لاس پورې کړ نو پر هغوی د آزادو پیغلو ښځو نیمایي سزا ده. دغه د وینځو نکاح کول له تاسې څخه د هغه چا لپاره دي چې له بدکارۍ زنا څخه ویریږي، او که صبر وکړئ ستاسې لپاره غوره دی او الله بخښونکی لورونکی دی. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الله غواړي چې تاسې ته شرعي حکمونه بیان کړي او د هغو کسانو لارې در وښیي چې تر تاسې پخوا وه او ستاسې توبه قبوله کړي، او الله ډېر پوه حکمت لرونکی دی. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. او الله غواړي چې ستاسې توبه قبوله کړي، خو هغه کسان چې د نفس د غوښتنو پیروي کوي غواړي چې ډیر زیات بې لارې سي. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله غواړي چې له تاسې ستاسې بار سپک کړي او انسان کمزوری پیدا کړی سوی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اے هغو کسانو چې ایمان مو راوړی، په ناحقه خپلې شتمنۍ په خپلو منځونو کې مه خورئ، خو دا چې د داسې سوداګرۍ پر بنسټ وي چې په خوښۍ مو منځته راغلې وي، او خپل ځانونه مه وژنئ، بېشکه چې الله پر تاسې پیرزو کوونکی دی. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. او که څوک دغه کار په زیاتی او تیری تر سره کړي ژر به هغوی اور ته ننباسو، او دا کار الله ته آسان دی. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. که تاسې له هغو لویو ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې ترې منع سوي یاست، نو ستاسې وړې ګناوې به له تاسې لرې کړو او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. او د هغه څه هیله مه کوئ چې الله له تاسې ځینو ته د ځینو نورو په پرتله ډیر ورکړي دي. نارینهو لره له هغه څه نه چې ترلاسه کړي دي برخه ده، او ښځو لره هم له هغه څه نه چې ترلاسه کړي دي برخه ده، او له الله څخه د هغه ښېګڼه وغواړئ، بېشکه چې الله په هر څه ډیر پوه دی. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. او موږ هر هغه مال ته وارثان ټاکلی دي چې مور او پلار او نږدې خپلوانو پرې ایښي دي، او هغه کسان چې ستاسې تړونونه ورسره سوي دي،
نو هغوی ته برخه ورکړئ په رښتیا سره چې الله پر هر څه شاهد دی. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سړی پر ښځو څارونکي دي ځکه چې الله د هغوی ځینو ته پر ځینو نورو غوراوی ورکړی دی او له دې عمله چې هغوی نارینه وو د ښځو لپاره خپلې شتمنۍ لګولې نو ښې ښځې امرمنونکي دي او د میړو په نشتون کې د الله د ورکړې ساتنې په مټ د هغوی د حق او مال ساتنه کوي او د کومو ښځو له سرغړونې چې ویریږئ نو لومړی هغوی ته نصیحت وکړئ او که په نصیحت سمې نه سوې په خوب ځایونو کې یوازې پرېږدئ او که په دې هم سمې نه سوې ویې وهئ خو چې زخمي نه سي نو که غاړه یې کښېښوده نو بیا پرې د زیان رسولو لپاره هیڅ لاره مه لټوئ په رښتیا چې الله پر ټولو لوړ تر ټولو لوی دی. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. او که د هغوی دواړو ترمنځ له اختلاف ویریږئ نو یو منځګړی د سړي له خپلوانو او یو منځګړی د ښځې له خپلوانو څخه ورولېږئ که هغوی ښځې او میړه سوله غوښته الله به د هغوی په منځ کې روغه جوړه راولي بېشکه چې الله ډېر پوه په هر څه خبر دی. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. او د الله عبادت وکړئ او له هغه سره هیڅ شی مه شریکوئ او له خپل مور او پلار او هم د خپلوانو یتیمانو بېوسو نږدې ګاونډي لرې ګاونډي د څنګ ملګري لاروي او ستاسې تر لاسو لاندې وینځو او مریانو سره ښېګڼه وکړئ بېشکه چې الله ځان ستایونکی کبرجن نه خوښوي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. څوک چې بخل کوي او خلکو ته هم د بخل امر کوي او هغه څه پټوي چې الله ورته له خپل فضل مال څخه ورکړی دی او موږ کافرانو ته سپکونکی عذاب تیار کړی دی. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. او هغه کسان چې خپل شتمنۍ خلکو ته د ځان ښوونې لپاره لګوي او پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان نه لري او د چا چې شیطان ملګری سي نو هغه څه بد ملګری دی. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. او هغوی ته به څه زیان رسېدی که پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان راوړی وای او له هغه څه نه چې الله هغوی ته روزي ورکړې وه لګولې وای
او الله د هغوی په حال ښه پوه دی. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. بېشکه الله د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي. که ښه کار وي هغه دوه هم رکوي او برسیره پر دې له خپلې خوا لویه بدله ورکوي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نو څرنګه به وي کله چې موږ له هر قوم څخه یو شاهد راولو او تا ای رسوله پر دوی محمدي امت شاهد راولو. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. په هغه ورځ هغه کسان چې کافران سوي او له رسوله یې سرغړونه کړې هیله به کوي هاي کاش چې ځمکه پر هغوی هواره کړی سوې وای او هغوی هیڅ خبره له الله څخه نسی پټولای. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی تر هغه وخت لمانځه ته مه نږدې کیږئ چې نشه یاست څو په هغه څه پوه سئ چې وایاست یې او مه د ناولتیا جنابت په حال کې لمانځه ته نږدې کیږئ څو غسل وکړئ. خو که لارویان مسافر یاست او که ناروغ یا په سفر کې واست یا یو له تاسې څخه له بولو څخه راسي یا مو له ښځو سره بازۍ وکړې نو اوبه مو ونه موندلې بیا په پاکه خاوره تیمم وکړئ نو خپل مخونه او لاسونه په خاوره مسح کړئ. بېشکه چې الله عفو کوونکی بخښونکی دی. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. آیا تا هغه کسان نه دي لیدلي چې ورته له کتابه یوه برخه ورکړل سوې وه هغوی بېلارېتوب رانیسي او غواړي چې تاسې هم لار ورکې سئ. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. او الله ستاسې په دشمنانو ښه پوه دی او الله مو سرپرستی ته کافي او د مرستندوی په توګه بس دی. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. له یهودانو څخه ځینې داسې دي چې د تورات کلمې له خپلو ځایونو اړوي او د خپلو ژبو په اړولو او په دین کې د پیغور په توګه وایي ستا مو واورېدل او ستا له مخالفینو مو سرغړونه وکړه او واوره چې تا ته بدې خبرې نه دي اورول سوې او زموږ خیال وساته. خو یهودانو به ترې ناسمه معنا اخیسته داسې چې ستا خبره مو واورېده او سرغړونه مو ترې وکړه او واوره چې تا ته ښه خبره وانه اورول سي او ویل به یې
زموږ شپونکیه، او که هغوی ویلی وای چې وامورېده او ومو منله او واوره او پر موږ پاملرنه کوه، نو دا کار د هغوی لپاره تر ټولو ښه او ډیر سم و. خو الله پر هغوی د خپل کفر له کبله لعنت کړی دی، خو له لږ شمېر پرته هغوی ایمان نه راوړي. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ای هغو کسانو چې کتاب درکړل سوی دی، پر هغه څه قرآن چې موږ نازل کړی دی ایمان راوړئ، په داسې حال کې چې د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له تاسې سره دی. مخکې له دې نه چې ځینې مخونه موږ له منځه یوسو، داسې چې پر څټ یې وګرځوو یا پر هغوی لعنت وکړو، لکه پر سبتوالو د خالد ورځې تېرې کوونکو باندې چې مو لعنت کړی و. او د الله حکم کېدونکی دی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بشک الله دا نه بخشي چې ورسره شریک ونیول سي، او پرته له شرک څخه چې د چا لپاره وغواړي نور ګناهونه بخشي. او څوک چې له الله سره شریک جوړ کړي نو بېشکه پر الله یې داسې درواغ وتړل چې لویه ګناه ده. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. آیا هغه کسان دی نه دی لیدلي چې خپل ځانونه پاک شي، خو الله چې هر څوک وغواړي پاکوي یې، او پر هغوی د یو نري تار په اندازه هم ظلم نه کیږي. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وګوره څرنګه هغوی پر الله درواغ تړي، او دا د څرګندې ګناه په توګه بس دي. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیا هغه کسان دی نه دی لیدلي چې د کتاب یوه برخه ورکړل سوې، پر بت او شیطان ایمان راوړي، او د هغو کسانو په اړه وایي چې کفر یې کړی، هغوی د هغو کسانو په پرتله چې ایمان یې راوړی ښه لاره موندونکي دي. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. دوی هغه کسان دي چې الله پرې لعنت کړی، او هر څوک چې الله پرې لعنت وکړي نو هیڅکله به هغه لره کوم مرستندوی ونه مومي. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. آیا هغوی لره د نړۍ په پاچایي کې برخه شته؟ نو که داسې وي هغوی به نورو ته د خرما خسته کې د چاک برابر هم نه وای ورکړی. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. یا همدغه یهودان له خلکو سره د هغه سره کبله چې الله هغوی ته له خپل فضل څخه ورکړي کینه کوي، نو بېشکه چې موږ د ابراهیم اولادې ته کتاب او حکمت ورکړی و،
او هغوی ته مو ډیره لویه پاچاهي ورکړې وه. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. نو ځینو له هغوی څخه پر محمد ایمان راوړ او ځینو له هغوی څخه ترې مخ واړاوه او دوزخ د یو بلیدونکي اور په توګه بس دی. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. بېشکه هغه کسان چې زموږ له آیاتونو څخه یې نټه وکړه ژر به هغوی اور ته ننباسو. هر وار چې د هغوی د بدن پوستکی پوخ سي هغه موږ په نورو پوستکو بدلوو څو هغوی عذاب وڅکي. بېشکه الله ستر ځواکمن حکمت لرونکی دی. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. او هغه کسان چې ایمان یې راوړی او ښه کارونه یې کړي ژر به هغوی داسې جنتونو ته ننباسو چې تر ونو لاندې یې ویالې بهیږي تل به هلته وي. هغوی لره به پکښې پاکې میرمنې وي او هغوی به په ګڼ سیوري ننباسو. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بېشکه الله تاسې ته امر کوي چې امانتونه یې څښتنانو ته وسپارئ او کله چې د خلکو ترمنځ پریکړه کوئ په عادلانه ډول پریکړه وکړئ. بېشکه چې الله تاسې ته د څه نصیحت کوي هغه ډیر ښه وي. په رښتیا الله ښه اورېدونکی لیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی د الله او د رسول او له تاسې څخه د واک د څښتنانو خبره ومنئ نو که مو په کوم شي کې شخړه وکړه بیا یې الله او رسول ته راجع کړئ. که چیرې تاسې پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان لرئ دا غوره او خورا ښه پایله لري. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آیا هغه کسان دې نه دي لیدلي چې ګمان کوي هغوی پر هغه څه چې پر تا او تر تا پخوا کسانو نازل سوي ایمان لري حال دا چې هغوی غواړي خپلې پریکړې شیطان ته وسپاري. حال دا چې هغوی ته امر سوی چې له هغه شیطانه نټه وکړي
او شیطان غواړي چې هغوی زشته ډیر بیلارې کړي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. او کله چې هغوی ته وویل سي د هغه څه کتاب چې الله نازل کړی او د رسول لور ته راسئ، منافقان به وویني چې خپل مخونه درنه اړوي. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. نو څرنګه به وي چې د هغه څه له امله ورته کله داسې مصیبت ورسیږي چې لاسونو یې لیږلي دي، بیا نو تا ته په داسې حال کې راځي چې په الله لوړې کوي چې له ښېګڼې او جوړښت پرته مو د بل څه اراده نه وه. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. دوی هغه کسان دي چې په زړونو کې څه دي الله ته معلوم دي، نو له هغوی څخه مخ واړوه، ورته پند ورکړه او هغوی ته د ځانونو په اړه یې اغېزناکه خبره وکړه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. او موږ هیڅ رسول نه دی لیږلی خو د دې لپاره چې د الله په اجازه یې پیروي وسي، او که هغوی پر خپلو ځانونو ظلم کړی وای، تا ته راغلی وای او له الله یې بخښنه غوښتې وای او رسول هغوی لره بخښنه غوښتې وای، نو بېشکه هغوی به الله ډېر توبه منونکی لورونکی موندلی وای. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نو نه ای رسوله، ستا په پالون کې قسم چې هغوی تر هغو مؤمنان کې دی نسي څو تا په خپل منځي شخړو کې حکم کړي، بیا ستا د پرېکړو په اړه په خپلو زړونو کې تنګي ونه مومي او بشپړه غاړه کښېږدي. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. او که موږ پر هغوی فرض کړي وای چې خپل ځانونه ووژنئ یا له خپلو کورونو ووځئ، له هغوی څخه به یې له لږو پرته دا کار نه وای کړی، او که هغوی هغه څه کړي وای چې هغوی ته پرې پند ورکول کیږي، هرومرو به دغه کار ورلره غوره او د پیاوړتوب لامل ګرځېدلی وای. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. او په دې وخت کې به هرومرو موږ هغوی ته له خپله لوري لوی اجر ورکړی وای. وَلَهَدَيْنَاهُم صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. او هرومرو به مو هغوی ته نیغه لاره ښودلې وای. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. او څوک چې د الله او د رسول پیروي وکړي نو دوی به له هغو کسانو سره وي چې الله پرې پیرزوینه کړې ده، چې له نبیانو، رښتینو خلکو، شهیدانو او صالحانو څخه دي،
او دوی څومره ښه ملګري دي. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. دا د الله له لوري فضل دی او بشپړې پوهې ته الله بس دی. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی، د دشمن په وړاندې د خپل ځان ساتنې توکي واخلئ، نو ډلې ډلې ووځئ یا ټول سره یو ځای ووځئ. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. او بېشکه له تاسې ځینې داسې دي چې غزا ته په تللو کې سستي کوي، نو که تاسې ته کوم مصیبت ورسیږي وایي بېشکه الله پر ما لورینه وکړه چې له هغوی سره نه وم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. او که تاسې ته د الله لخوا پیرزوینه ورسیږي هرومرو به وایي لکه چې ستاسې او د هغوی ترمنځ هیڅ مینه نه وه، کاش چې زه له هغوی سره وای او له ستر بریالیتوبه برخمن سوی وای. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نو هغه کسان دي د الله په لاره کې وجنګیږي چې د دنیا ژوند د آخرت په بدل کې پلوري، او څوک چې د الله په لاره کې جګړه کوي نو ووژل سي یا بریالی سي، نو ژر به هغه ته لویه بدله ورکړو. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اولی به تاسې د الله په لاره کې د هغو کمزورو نارینه‌وو، ښځو او ماشومانو لپاره ونه جنګیږئ چې وایي ای زموږ پالونکیه، موږ له دغه کلي چې خلک یې ظالمان دي وباسه او موږ لره له خپل لوري ساتندوی او مرستندوی وټاکه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. چا چې ایمان راوړی د الله په لاره کې جنګیږي او چا چې نټه کړي د شیطان په لاره کې جنګ کوي، نو د شیطان له ملګرو سره جنگ وکړئ، په رښتیا چې د شیطان چلول کمزوری دی. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. آیا تا هغه کسان نه دي لیدلي چې ورته وویل سول لاسونه مو له جګړې واخلئ او په بشپړه توګه لمونځ وکړئ او زکات ورکړئ،
خو کله چې پرې جنگ فرض سو نو یوه ډله ترې له خلکو داسې ویرېده لکه چې له الله څخه ویریږي یا تر هغې هم زیاته ویره. او هغوی وویل ای زموږ پالونکې، ولې تا پر موږ جګړه فرض کړه؟ ولې د موږ تر لنډې مودې ونه ځنډولو؟ ووایه د دنیا ګټه خورا لږ ده او د هغه چا لپاره چې ځان ساتي آخرت ډیر غوره دی او پر تاسې به سپڼسي هومره ظلم هم نه کیږي. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هر چیرې چې یاست مرګ به مو مومي، که څه هم تاسې په پخو کلاو کې یاست. او که هغوی منافقانو ته څه ښېګڼه ورسیږي نو وایي دا د الله لخوا ده، خو که ورته بدي ورسیږي هغوی وایي دا ستا لخوا ده. ووایه هر څه د الله له لوري دي. نو په دغو خلکو څه سوي دي چې په هیڅ خبره نه پوهیږي. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. تا ته چې کومه ښېګڼه رسیږي د الله لخوا ده او تا ته چې کومه بدي رسیږي ستا د خپل ځان له عمله ده او موږ ته د خلکو لپاره د رسول په توګه استولی او الله د شاهد په توګه بس دی. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. څوک چې د رسول پیروي وکړي نو بېشکه چې د الله پیروي وکړه او څوک چې مخ وګرځوي نو ته مو پر هغوی څارونکی نه یې لېږلی. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. او هغوی منافقان وایي زموږ کار منل دي، خو کله چې له تا څخه بهر ووځي نو یوه ډله یې د شپې لخوا ستا د خبرو پر خلاف مشوره کوي او دا د شپې چې مشورې کوي الله یې لیکي. نو د هغوی پروا مه کوه او پر الله بروسه وکړه او الله د وکیل په توګه بس دی. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا هغوی قرآن ته نظر کیږي او که هغه کتاب له الله پرته د بل چا له لوري وای نو په هغه کې به ډېر اختلاف موندلی وای. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. او کله چې هغوی ته د امن یا ویرې کوم خبر راسي نو هغه له څېړنې پرته خپروي، خو که هغه رسول او له هغوی څخه د واک څښتنانو ته رسولی له هغوی څخه به پرې هرومرو هغه کسان پوهېدل چې د استنباط تحلیل قدرت لري او که پر تاسې د الله ښېګڼه او لورینه نه وای نو له لږو خلکو پرته به تاسې هرومرو په شیطان پسې تللي وای. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا
والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. نو د الله په لاره کې وجنګېږه، له ځان پرته په بل چا مکلف نه یې او مسلمانان جهاد ته وهڅوه. لیرې نه ده چې الله د کافرانو د جګړې مخه ډپ کړي او د الله زور تر ټولو زیات او د هغه سزا تر ټولو سخته ده. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. څوک چې ښه سپارښتنه کوي هغه لره به ترې برخه وي او څوک چې بده سپارښتنه کوي هغه لره به ترې د ګناه برخه وي او الله پر هر شي پام کوونکی دی. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. او کله چې تاسې ته سلام ډالی سي نو تر هغه غوره سلام ووایاست یا همغسې جواب ورکړئ. بېشکه الله د هر شي حساب کوونکی دی. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله هغه ذات دی چې ترې پرته بل د عبادت وړ نسته. هغه به مو هرومرو د قیامت په ورځ چې په هغې کې هیڅ شک نسته راټولوي او په خبره کې تر الله څوک زیات رښتینی دی. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نو په تاسې څه وسول چې د منافقانو په اړه دوې ډلې سوی او الله د هغه څه له امله چې کړي دي هغوی نسکور کړل. آیا تاسې غواړئ چې لاره وښیئ هغه چاته چې الله لارورکی کړی وي او څوک چې الله لارورکی کړی وي هغه لره به هیڅکله لاره ونه مومي. ودوا لو تکفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هغوی غواړي که تاسې هم کافران سئ څرنګه چې هغوی کافران سوي دي نو ټول به سره برابر سئ. نو تر هغه له هغوی څخه دوستان مه نیسئ څو چې د الله په لاره کې هجرت وکړي. نو که یې مخ واړوه نو ویې نیسئ او ویې وژنئ هر چیرې چې مو وموندل او له هغوی څخه مه څوک دوست او مه هم مرستندوی نیسئ. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. پرته له هغو کسانو چې د داسې یو قوم سره یو ځای سي چې ستاسې او د هغوی ترمنځ د سولې تړون وي یا هغه کسان چې تاسې ته راسي په داسې حال کې چې ستاسې سره یا یې له خپل قوم سره له جګړې زړونه تور وي. که الله غوښتي وای هغوی به یې پر تاسې برلاسي کړي وای نو له تاسې سره به هرومرو جنګېدلي وای. نو که هغوی له تاسې لرې سي او ستاسې سره ونه جنګېږي او تاسې ته د سولې وړاندیز وکړي نو الله تاسې ته د هغوی په وړاندې د جګړې هیڅ لاره نه ده درکړې. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا
إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا. ژر به تاسې نور داسې خلک ومومئ چې غواړي په منافقت سره ستاسې او هم د خپل قوم په امان کې وي. هر کله چې هغوی فتنې اچولو ته راوبلل سي په هغه کې پړ مخې لویږي. کله تاسې لرې نه سي او د سولې وړاندیز درته ونه کړي او خپل لاسونه له فتنې ونه نیسي نو ویې نیسئ او ویې وژنئ هر چیرې چې مو وموندل او د داسې خلکو په وړاندې مو تاسې ته ښکاره واک درکړی دی. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. او هیڅ مومن لره روا نه ده چې بل مومن ووژني خو که په تېروتنه وي او څوک چې کوم مومن په تېروتنه ووژني نو کفاره یې د یو مومن مریي آزادول دي او د هغه وژل سوي تن کورنۍ ته سپارل سوی د سر تاوان دیت دی. خو که هغوی یې وبخشي که هغه وژل سوی تن ستاسې د دشمن له قومه و حال دا چې مومن و نو د هغه کفاره د مومن مریي آزادول دی او که هغه وژل سوی تن له داسې قومه و چې ستاسې او د هغوی ترمنځ تړون و نو د هغه کورنۍ ته سپارل سوی د سر تاوان دی او د مومن مریي آزادول دی. خو که هغه قاتل مریی ونه مومي نو 2 میاشتې پرله پسې روژې نیول دي. دا د الله له لوري د توبې د قبلېدو لاره ده. الله ډېر پوه حکمت لرونکی دی. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. او څوک چې کوم مؤمن په لوی لاس ووژني نو سزا به یې دوزخ وي او تل به هلته وي. الله پر هغه غصه سوی او لعنت یې پرې کړی او هغه لره لوی عذاب چمتو کړی. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی کله چې د الله په لاره کې غزا ته ولاړ سئ نو څېړنه وکړئ او هغه چاته چې تاسې ته سلام واچوي مه وایاست ته مؤمن نه یې. تاسې د دنیوي ژوند سامان غواړئ نو له الله سره زیات غنیمتونه سته. تاسې هم پخوا همدغسې واست نو الله پر تاسې احسان وکړ نو څېړنه وکړئ
بېشکه چې الله په هغه څه چې کوئ ښه خبر دی. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. له مؤمنانو بې عذره پر کورونو ناست کسان او هغه کسان چې په خپلو مالونو او ځانونو د الله په لاره کې جهاد کوي برابر نه دي. د پرکور ناستو کسانو په پرتله الله په خپلو مالونو او ځانونو جهاد کوونکو ته په درجه کې لومړیتوب ورکړی او الله له هر یوه سره د ښېګڼې ژمنه کړې او الله مجاهدینو ته د کور ناستو کسانو په پرتله د ستر اجر لومړیتوب ورکړی دی. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. چې د هغه له خوا درجې بخښنه او لورینه ده او الله بخښونکی لورونکی دی. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بېشکه هغه کسان چې پرشتې ساه اخلي حال دا چې پر خپلو ځانونو ظلم کوونکي وي پرشتې ورته وایي تاسې په څه کې واست؟ هغوی وایي موږ د ځمکې پر مخ کمزوري وو. هغوی پرشتې وایي آیا د الله ځمکه پراخه نه وه چې پکښې مو هجرت کړی وای؟ نو د دوی میشت ځای دوزخ دی او هغه دوزخ د ورستنېدلو بد ځای دی. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. خو هغه بېوسه نارینه ښځې او ماشومان چې نه د هجرت د چارې وس درلود او نه یې هم لاره موندله. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نو ښایي چې الله د هغوی له ګناهونو ورتیر سي او الله عفو کوونکی بخښونکی دی. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. او څوک چې د الله په لاره کې هجرت کوي پر ځمکه به ډېر ځای او د روزۍ پراخوالی ومومي او څوک چې له خپل کوره د الله او د هغه د رسول په لاره کې مهاجر سي او بیا یې مرګ ومومي نو بېشکه بیا هم د هغه اجر پر الله دی او الله بخښونکی لورونکی دی. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. او کله چې په ځمکه سفر کوئ نو پر تاسې کومه ګناه نسته چې په لمانځه کې قصر وکړئ که ویرېداست چې هغه کسان به مو وځوروي چې نټه یې کړې بېشکه چې کافران ستاسې ښکاره دښمنان دي. وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. او ای رسوله کله چې ته د هغوی په منځ کې او هغوی ته لمونځ ورکړې نو له دشمن سره د جګړې پر مهال له هغوی مسلمانانو یوه ډله دې ستا سره ودرېږي او خپلې وسلې دې واخلي. کله چې سجده وکړه نو هغوی دې ستاسې شاته سي او بیا دې هغه بله ډله راسي چې لمونځ یې نه دی کړی نو هغوی دې له تا سره لمونځ وکړي او هغوی دې د ځان ساتنې سامان او خپلې وسلې واخلي. هغه کسان چې کفر یې کړی غواړي چې تاسې له خپلو وسلو او اوزارو بې پروا سئ څو یو وار پر تاسې برید وکړي او که د باران له امله درته ستونزه وي یا ناروغه واست نو پر تاسې ګناه نسته چې خپلې وسلې کښېږدئ او د خوندیتوب توکي واخلئ. بېشکه الله کافرانو لره سپکونکی عذاب چمتو کړی. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نو کله چې مو لمونځ وکړ بیا په ولاړه ناسته او پروته الله یاد کړئ. بېشکه لمونځ پر مؤمنانو په ټاکلي وخت کې فرض دی. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. او د کافر قوم په لټه کې سستی مه کوئ. که تاسې دردمنیږئ نو هغوی هم دردمنیږي لکه چې تاسې دردمنیږئ او تاسې له الله څخه د هغه څه هیله لرئ چې هغوی یې نه لري او الله ډېر پوه حکمت لرونکی دی. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. بېشکه موږ پر تا حق کتاب نازل کړ څو د خلکو ترمنځ په هغه څه پرېکړه وکړي چې الله درته ښوولي او د خیانت کوونکو پلوی مه کېږه. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. او له الله بخښنه وغواړه بېشکه الله بخښونکی لورونکی دی. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. او د هغو کسانو لخوا جګړه مه کوه چې پر خپلو ځانونو ظلم کوي. په رښتیا الله هغه څوک چې خیانتګر او ګناهګار وي نه خوښوي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هغوی دغه خیانتونه له خلکو څخه د شرم او ویرې له امله پټوي او له الله یې نه پټوي. حال دا چې کله هغوی د شپې ناوړه خبرې کوي هغه الله ورسره دی او الله پر هغه څه چې هغوی یې کوي چاپیر دی. ها انتم هؤلاء
جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. خبر اوسئ دا تاسې یاست چې د هغوی لخوا د دې دنیا په ژوند کې جګړه کوئ، نو څوک دی چې د هغوی لخوا د قیامت په ورځ له الله سره جګړه وکړي، یا څوک دی چې د هغوی وکیل وي؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. او څوک چې ناوړه کار وکړي یا پر خپل ځان زیاتی وکړي بیا له الله بخښنه وغواړي، نو الله به بخښونکی لورونکی ومومي. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. او څوک چې ګناه وکړي نو بېشکه چې زیان یې خپل ځان ته دی، او الله ډېر پوه حکمت لرونکی دی. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. او څوک چې وړه یا لویه ګناه وکړي او بیا هغه پر کوم بې ګناه وتړي، نو پرشتیا یې تهمت او ښکاره ګناه پر غاړه واخیسته. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. او که پر تا د الله فضل او لورینه نه وای، نو هرومرو به له هغوی څخه یوې ډلې قصد کړی وای چې تا بې لارې کړي، او هغوی یوازې خپل ځانونه لار ورکې کوي، او هغوی تا ته هیڅ زیان نسي رسولی. الله پر تا کتاب او حکمت نازل کړی، او هغه څه در ښوولي چې ته نه پرې پوهېدې، او پر تا د الله لویه ښېګڼه ده. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. د هغوی په پټو خبرو کې هیڅ خیر نسته، خو هغه څوک چې په خیرات، ښه کار یا د خلکو ترمنځ یې په روغه امر کړی، او څوک چې دا کار د الله د رضا لپاره کوي، نو ژر به موږ ورته ډېر لوی اجر ورکړو. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. او څوک چې د رسول مخالفت وکړي وروسته له دې چې سمه لاره ورته څرګنده سي، او د مؤمنانو له لارې پرته د بلې لارې پیروي وکړي، نو همغې لارې ته به یې ګرځوو چې ورته مخه یې کړې، او دوزخ ته به یې ننباسو، او هغه د ورستنېدو بد ځای دی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بېشکه الله دا نه بخښي چې ورسره شریک ونیول سي، او له دې شرک پرته بله ګناه هر چاته چې وغواړي بخښي، او څوک چې له الله سره شریک ونیسي نو بېشکه چې ډېر لار ورکی سو. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لهغه الله پرته هغوی مشرکان یوازې له ښځینه بتانو دعاوې غواړي،
او هغوی نه ننګوي خو سرکش شیطان لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هغه چې الله پر لعنت کړی او هغه شیطان وویل هرومرو به زه ستا له بندګانو یوه ټاکلې برخه نیسم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. او هرومرو به هغوی لار روکی کوم او هیلې به وراچوم او هرومرو به هغوی ته امر کوم نو هغوی به د څارویو غوږونه چاک کړي او هرومرو به ورته امر کوم نو د الله پیدایشت به بدلوي. او څوک چې د الله پر ځای شیطان دوست ونیسي بېشکه چې ښکاره زیان یې وکړ. یعدهم ویمنیهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا. هغه شیطان ورسره ژمنه کوي او هیلهمن کوي او شیطان له هغوی سره یوازې د چلول ژمنه کوي. اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. دوی هغه خلق دي چې ځای دوزخ دی او له هغه پرته به هیڅ د تیښتې ځای ونه مومي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قیلا. او هغه کسان چې ایمان یې راوړی او ښه کارونه یې کړي ډېر ژر به هغوی په داسې جنتونو نه باسو چې تر ونو لاندې یې ویالې بهیږي تل به هلته وي. د الله ژمنه رښتیا ده او څوک په خبره کې تر الله زیات رښتینی دی. لیس بأمانیکم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. د جنت ژمنه نه ستاسې په هیلو او نه هم د کتاب د څښتنانو په هیلو ده. څوک چې کوم ناوړه کار کوي هغه ته به سزا ورکړه سي او خپل ځان لره به له الله پرته بل څوک دوست او مرستندوی ونه مومي. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. او څوک چې ښه کارونه ترسره کوي نارینه وي او که ښځینه حال دا چې ایمان لرونکی وي نو دوی به جنت ته ننوځي او له هغوی سره به د کجوري د زڼې چاک هومره ظلم هم نه کیږي. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا. او له هغه چانه به په دین کې څوک غوره وي چې خپل مخ ټول ځان او شتمني الله ته سپارلې وي او حال دا چې د ښو کړنو څښتن وي او د ابراهیم د سوچه دین پیروي یې کړې وي او الله ابراهیم خپل ځانګړی دوست نیولی و. ولله ما فی السماوات وما فی الارض وكان الله بكل شيء محيطا. او هر څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي یوازې د الله دی او الله پر هر څه چاپیر دی. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. او ای رسوله هغوی د ښځو اړوند درڅخه پوښتنه کوي، ووایه الله تاسې ته د هغوی په هکله فتوا درکوي او د دې کتاب قرآن هغه آیاتونه چې تاسې ته لوستل کیږي هم د هغو ښځینه یتیمانو په هکله فتوا درکوي چې د هغوی ټاکل سوي حقونه نه ورکوئ او غواړئ چې له هغوی سره نکاح وکړئ، او د بېوزله کوچنیانو په هکله فتوا درکوي او دا چې د یتیمانو په حق کې عدالت وکړئ او هره سمه کړنه چې ترسره کوئ نو بېشکه چې الله پرې ښه پوه دی. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. او که کومه ښځه د خپل میړه له تیري یا مخ ګرځولو څخه ویرېده نو پر هغوی هیڅ ګناه نسته چې په خپلو منځو کې روغه وکړي او روغه غوره ده، او څه ناڅه بخل زړونو ته څه حاضر کړی سوی دی، او که له ښېګڼې کار واخلئ او ځان وساتئ، تقوا وکړئ، نو بېشکه الله په هغه څه چې تاسې یې کوئ خبر دی. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. او هیڅ کله نسئ کولای چې د ښځو ترمنځ بشپړ عدالت وکړئ، که څه هم تلوسه ورته ولرئ، نو یوې ته ټولیز مخ مه اړوئ چې هغه بله ښځه ځوړنده غوندې پرېږدئ، او کله جوړجاړي او ځان ساتنې کار واخلئ نو بېشکه چې الله بخښونکی لورونکی دی. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. او که هغوی ښځه او میړه له یو بله بیل سي نو الله به هغوی هر یو په خپلې پراخۍ سره یو له بله بې اړتیا کړي، او الله د پراختیا څښتن حکمت لرونکی دی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. او څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي یوازې د الله دی، او بېشکه پر هغو کسانو چې له تاسې مخکې کتاب ورکړل سوی و، او همداراز پر تاسې مو ټینګار کړی چې له الله وویریږئ. او که کفر وکړئ نو څه به وسي، ځکه په رښتیا هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي الله لره دي، او الله شتمن ستایلی دی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. او هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي یوازې الله لره دی، او الله د وکیل په توګه بس دی. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. که هغه الله وغواړي ای خلکو تاسې به له منځه یوسي او نور به راولي، او پر دې الله واکمن دی. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
څوک چې د دنیا ښېګڼه غواړي نو له الله سره د دنیا او آخرت ښېګڼه ده او الله اوریدونکی لیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی پر انصاف ټینګ ولاړ او د الله لپاره شاهدان اوسئ، که څه هم دا شاهدي ستاسې د ځانونو یا ستاسې د مور او پلار او خپلوانو په زیان وي، که شتمن وي او که بېوسه، نو الله په هر حال کې هغوی ته تر تاسې ډېر خیر غوښتونکی دی. نو د داسې هوس پیروي مه کوئ چې له عدالته مو واړوي، او که ناسمه شاهدي ورکړئ یا له شاهدي ډډه وکړئ، نو بېشکه چې الله په هغه څه چې کوئ خبر دی. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی پر الله او د هغه پر رسول او پر هغه کتاب چې پر خپل رسول یې نازل کړی او پر هغه کتاب چې مخکې یې نازل کړی ایمان راوړی، او څوک چې له الله او د هغه له فرښتو او د هغه له کتابونو او له رسولانو یې او د آخرت له ورځې انکار وکړي، په رښتیا چې ډېر لار ورکی دی. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی بیا یې کفر کړی او بیا یې ایمان راوړی بیا یې کفر کړی او بیا یې کفر زیات سوی، الله هغوی نه بخشي او نه هم ورته سمه لاره ښیي. بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما. منافقانو ته زیری ورکړه چې په رښتیا هغوی ته دردونکی عذاب دی. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هغه کسان چې د مسلمانانو پر ځای کافران دوستان نسی، آیا د هغوی په څنګ کې درنښت لټوئ؟ نو بېشکه چې ټول درناوی الله لره دی. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. او بېشکه هغه الله تاسې ته په کتاب کې دا حکم نازل کړی، کله چې واورئ د الله له آیاتونو نه ټکیږي او ملنډې پرې وهل کیږي، نو له هغوی سره تر هغه مه کښېنئ څو په بله خبره بوخت سي، که نه نو تاسې به د هغوی غوندې سئ. بېشکه الله د ټولو منافقانو او کافرانو په دوزخ کې راټولونکی دی. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن
معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اے مسلمانانو، دا هغه کسان دي چې ستاسې د پایلو انتظار باسي، نو که تاسې ته د الله له پلوه څه په برخه سي، وایي آیا موږ له تاسې سره نه وو؟ خو که کافرانو ته څه بری په برخه سي، وایي آیا موږ تاسې کابو کړي نه واست او له مؤمنانو مو ونه ژغورلاست؟ نو الله ستاسې ترمنځ د قیامت په ورځ پریکړه کوي او الله هیڅ کله د کافرانو لپاره پر مؤمنانو د برلاسي لاره نه جوړوي.